ابو بکر صدیق فرمایي رضی الله عنه وای بدبخترین انسان بدقسمت انسان هغه دی چې دی مړ شي ګناه یې ژوندی دی مړ شو ګناه یې ژوندی دا تر ټولو بدبخترین انسان دی سینماوي چې چا جوړ کړي اگر د مړ سلو او سینماوي ژوندی دی ګناه یې ژوندی دی یو ورځ قندار یو سپینډر حاجي صاحب ماته مولوي صاحب یو ځای ځو یو څوک مړ دی پاته زه سره ولاړم چې ولاړم دی دا زما د حج ملګری دی په حج کې سو ډېر ښه سړی انکشیز بیا پاته ماته چې وخت وای مې وکړ بیا دی ورته وایي زما پلار ډېر پخوانی سړی دی دا پلانې سینما زما پلار جوړه کړې ده پلانې سینما حاجي صاحب ماته وکتل ویې خندل مال یار دی ګوره چې په کوم ځای کې تا نو په مولوي صاحب معافي غواړم والله که خبر یو سړی د پلار خوبیانې چې بیانوي وایي سینما زما پلار جوړه کړې ده زما پلار صحیح دا دې د مرګ بعد صفتونه دي په ژوند کې به دې صفتونه چی شو دا د مرګ بعد صفتونه دي څنګه دوکه سوي سخته پر غلطه باندې روان نو ابو بکر صدیق فرمایي بدبخت سړی بدقسمت سړی هغه دی چې دی مړ سو ګناه ژوندی ده دا چې د کوم چا موبایلان دي دا فلمان دا ډرامې دا ټیک ټاک او سخت تباک داسې دا سوشل میډیا په مټ کې عام استاد مټ فکر دا دی اگر ثواب دی دا څوک د مولانا بجلیګر په غږ څوک د مولانا طارق جمیل صاحب په غږ څوک په کم ټیک ټاک والا ولاړه وزیر اعظم اوس ته ورسېده په کرسۍ کې لا کښېنستله د الله رسول فرمایي چې داسې زمانه راله بیا تاسو خالي ورته ګورئ د الله رب العزت له جانبه و عذابو ته چې کم کم عذاب پر دې باندې نه راځي دا چې دا ټک دا عجبه زه والله ډېر حیران دا کله زموږ یارانو ملګرو زموږ سره دغه ستا وټساپ باندې نمبرونه ستا پر سټیټس باندې اول یې ټیک ټاک غزل جوړه کړي بیا بل غزل پسې اچولې بیا بل غزل بیا د ښځې چم پکې راوستلی په آخر کې مولانا طارق جمیل صاحب چې راوستلی په آخر کې زما د سهار حدیث دی هغه یې کړی دغه حدیث دې تا ووایي دا حدیث نه دی چې ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثونو مذاق کوې دا تا چې اول دا ګانا کښېښول ټیک ټاک یې و د دې بعد یې حدیث ولې ښووئ چې تا حدیث یې ښووئ ټیک ټاک یې ولې ښووئ سر مې په خبره خلاصېږي ستا خو دا خیال دی چې داسې د الله رسول فرمایي صحابي ته ویل کور وینې ول وویل ول دا شان وینې او یا نه وینې ول چې شته ول دا فتنې داسې راوري لکه د باران څاڅکي دا فتنې داسې راوري هغه دغه فتنې دي عزیزان د خدای دپاره مه کوئ که کوې یا منافق سه د ټیک ټاک زوی سه که نه نو د محمد رسول الله حدیثونه بیا پر صحیح لارې شروه خلک مه خطا باسه خلک مه دوکه کوه قطعا یې مه دوکه کوه د الله د رسول په حدیثو ګستاخي و بېادبي و دا ګستاخي قطعا مه کوه کافر سوی به یې په ځان به نه یې خبر صحیح سلو که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ